نن یو وار بیا د هسپتال کالونۍ د متاثرینو د چا کورونه چې د تجاوزاتو په نامه ړنګ شوي وو د هغوی د کیمپ مخې ته احتجاج او پریس کانفرنس وشو. په دې موقع د متاثرینو د دادرسۍ دپاره راغلی د امن جرګې د صوبه خیبر پښتونخوا مشر ښاغلی سید کمال شاه باچا او ښاغلی غلام علي خان سره د نورو ګڼو ملګرو موجود وو. پریس کانفرنس ته د وینا په مهال سید کمال شاه باچا صوبایي حکومت او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او مقامی ایم پی ای ته خبرداری ورکو چې د ړنګ شوي کورونو دې زر تر زره بندوبست وکړی شي. که چېرې داسې ونه شوه نو امن جرګه به په مدین او د صوبې په نورو سیمو کې زبردست احتجاج کوي چې تر هغې پورې به دا احتجاج جاري وي تر څو چې دا متاثرینو دا مسله حل شوي نه وي. په دې موقع د متاثرینو د چیف جسټس اف پاکستان نه د انصاف کولو اپیل وکړو. د دوی وینا وه چې موجوده صوبایي حکومت نه د انصاف تمه کول بیکاره دي او زموږ سترګې صرف سپریم کورټ ته او چیف جسټس اف پاکستان سره سماجي تنظیمونو او د انصاف نورو تنظیمونو ته دي. په دې موقع دوی د صحافیانو سره د ړنګ شوو کورونو دوره هم وکړه او د متاثرینو په ټینټونو کې د متاثرینو حالات هم وکاتو چې ډېر جړغونی و. شیر علي خان بشری خیل، ملکان ټي وي، مدین سوات. دا وخت موږ ولاړ یو هسپتال کالونۍ کې دا مسله خو د مخکې نه تاسو به د ټي وي په سکرین باندې مختلف سوشل میډیا الکترونیک میډیا په ذریعه باندې چې دا دلته یو ناروا ظلم شوی دی. چا نه پټ نه دلته مین روډ په غاړه دی او ظلم یو انتقامي ظلم شوی دی. د صوبایي مشرانو یا د واکدارانو خو دا فرض جوړېږي چې د علاقه سیلاب وهلې ده او دا د دې غونډې علاقې مسله ده. په کار ده چې په دې باندې په ایمرجنسي بیس باندې کار شروع کړی د دې خلکو د سیفټي دغه یې کړی چې کوم خلک ریلیف له راووتو چې موږ له ریلیف راکړې د هغو کورونه یې وران کړو چې نه دلته به ریلیف له څوک نه راوځي. دا زموږ خپل حکومت دی چې څه زموږ غواړي زړه غواړي هغه به کوو. نه د عوامو حکومت دی که چېرې دا د عوامو حکومت وي د ریلیف په ځای به دوی ته ریلیف میلاو شوی اف آی آر او کورونه ورانول به نه و میلاو شوی. لهذا د سپریم کورټ اف پاکستان ته ځکه چې سیاسي خلک خو د هغوی خپل حکومت دی دا خو د عوامو حکومت نه دی ځکه چې د هغوی زړه څه غواړي هغه کېږي. موږ په خپل حکومت ته دا سوال کوو چې دا څه فراډ نه دی څه دوکه نه ده مخامخ شی دی. مخامخ خبره داسې ده چې دا ځمکې دا ځایونه دا د دې خلکو سره دا کتونی چې وایي پوټوال د حکومت په خاطه کې شته او بیا چې کوم دی نو حکومت موږ اورو روزانه په اخبار کې په خبرونو کې په ټي وي کې چې یاره پلان کې مشر چې کوم دی په کروڑونو روپۍ په اربونو روپۍ پټې کړې او پلاني مشر پټې کړې او په هغو ټولو باندې کیسونه دي. زه په خپله د پي ټي آی ورکر یم خو غلا غلطۍ والا نه څه غوښتو والا هم نه د ایم پي ایس هم نه څه غواړم نه د وزیر اعلی صاحب نه څه غواړم او د اوسه پورې مخکې د مخکې پارټونه مې هم څه دي لکه غوښتلي د خپل لاس محنت کومه الله پاک راله چې کوم دی زندګي راکړنه شکر دی. اوس مصیبت او پریشانی ته دې خبرې ده چې ایم پي ایس صاحب یا وزیر اعلی صاحب د یو خبرې معلومات نه کوي چې د دې خبرې معلومات څه دي او د چا نه تپوس وکړي نه لکه حقیقت نه خو که کوم سړی لاړ یا ایم پي ایس صاحب ته په تېره کې یوه خبره وکړه وزیر اعلی صاحب ته یوه خبره وکړه په هغې باندې هغه سین کوي او د هغه سړي نه تپوس نه کوي.